السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتي چینل ته ښه راغلاست. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د وی اف ډي انویټر د یو داسې سپیشل پارامټر د سیټ کېدو او فعالیدو په رابطه باندې ده چې اکثره د برق مسلکیان رونه دغه سیټینګ څخه تر اوسه پورې ناخبره دي. دا یو داسې سیټینګ دی دوستانو، که چیرې تاسې په خپل وی اف ډي انویټر کې دا فعال کړئ نو د دې نه وروسته به ستاسې وی اف ډي انویټر اتومات ډول باندې ستاسې د موټر مکمله ډاټا دا به سینس کوي او د ځان سره سټور کوي، لکه دوستانو د موټر واټ، ولټ، امپیر، آر پی ام او داسې نور. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسې سره مختصر، لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه سکپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو د دې پارامټر د سیټ کېدو او فعالیدو لپاره د وی اف ډي انویټر سکرین ته. دوستانو اول به تاسې د خپل موټر ویرونه، که دا سنگل پیز وي او یا 3 پیز وي، د دې ویرونه به د خپل وی اف ډي انویټر سره نصب او کنیکشن کوي. د دې نه وروسته به دوستانو تاسې خپل وی اف ډي انویټر آن کوئ. د وی اف ډي انویټر د آن کېدو څخه وروسته بیا به دوستانو تاسې د پی جی یعنی د پروګرامینګ بټن به انټر کړئ. د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کېږي P0. د P0 د شو کېدو څخه وروسته دوستانو تاسې به د ډاټا بټن انټر کړئ. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کېږي P.00. د P.00 د شو کېدو څخه وروسته د سټیپ اپ یا د سټیپ ډاون ایرو بټن په واسطه باندې به دوستانو تاسې ورشئ P.014 ته. کله چې دوستانو د وی اف ډي انویټر په سکرین باندې P.014 شو شي، د دې نه وروسته به دوستانو تاسې دوباره د ډاټا بټن انټر کړئ. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کېږي دوستانو 0. دلته به دوستانو تاسې د 0 په ځای باندې یو انتخاب کړئ او د یو د انتخابېدو څخه وروسته به تاسې دوستانو د ډاټا بټن انټر کړئ. د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته د وی اف ډي انویټر په سکرین باندې آیکن شو کېږي رن. کله چې دوستانو د رن آیکن شو شي نو دلته به تاسې دوستانو موټر سټارټوئ. نو ستاسې موټر د څو سکندو لپاره دوستانو دا سټارټېږي او ستاسې وی اف ډي انویټر ستاسې د موټر مکمله ډاټا دا د ځان سره سټور کوي. د دې نه وروسته دوستانو دوباره ستاسې موټر اپ کېږي. د دې څخه وروسته بیا دوستانو تاسې کولی شئ خپل وی اف ډي انویټر بغیر د هر قسم پرابلم او مشکل څخه په نورمال ډول باندې وچلوئ. یعنی ستاسې د وی اف ډي انویټر په سکرین باندې به هیڅ قسم فالټ نه شو کېږي او ستاسې وی اف ډي انویټر به په نورمال او مطمئنه توګه باندې چلیږي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.